سلامونه دوستانو، که ته هم د کپکټ څخه وخت چې استفاده کوئ د دا رقم ایررو سره او مشکلاتو سره مخامخ کیږئ نو دا ویډیو تر پایه وګورئ. په دې ویډیو کې ته تر شیان څنګه کولی شئ د ویتورۍ یا وي پي ان څخه استفاده وکړئ او د کپکټ امکاناتو څخه استفاده وکړئ. دا ویډیو لایک کړئ او کانال سبسکرایب کړئ. مننه. اول سره دا برنامه نصب کړئ. ویتورۍ ENG دا مو نصبوئ. ښه دا مو چې نصب کړه کروم ته ولاړ شئ. کروم کې نوشته کړئ ویتورۍ کانفیګ. دا مو چې نوشته کړئ کړه ښه پر دې دومې سایت باندې راسئ. پر دې سایت باندې راسئ. د دې لینک هم زه په ډسکریپشن کې او په کمنټو کې ته پرېږدم چې ځینې استفاده وکړئ. دا به داسې لاندې راشه وکړئ، سکرول وکړئ، راسئ لاندې دا پر دې باندې کلیک وکړئ. د دې لینک هم زه ته په ډسکریپشن یا کمنټو کې پرېږدم. دا به راځي دې څخه یو څو دانې باید کپي کړئ. که ګرته غواړئ کپي کړئ امکان لري چې کپي نه سي یا خطا ورکړي یا یو مشکل ورته پیښ راسي. بهتره ده چې یو څو دانې دستي کپي کړئ. زه به دا یو څو دانې داسې راواخلم. ښه مثلا دغه یو څو دانې اوس ما کپي کړه. ښه دا یو څو دانې د دغه ځای کپي کړئ. براوزر څخه راسئ بیرون. ویتورۍ مو چې نصب کړی دی دلته راځئ پر دې علامت وی دا پر دې علامت وی import from clipboard دا دوم ګزینه دا به وی دا مو چې ووهلل کانفیګور راځي دلته بیا دا درې ټکي وی مو چې ووهلل بیا پر دې اوسئ. دا وی چې وګورئ هر کانفیګ چې جوړ و هغه ته ښیي. زه به دا ووایم جوړ کانفیګونه اوس موږ ته ښیي چې کم جوړ دي. دا چې زرغونه علامتونه لري مخکې دا زرغون علامت دی نمشتې دي دا جوړ کانفیګونه دي. پر دې چې ته یې ووایي ته مرتبه یې دی هغه چې سم یې هغه راوي اول له سره. زه دغه یو اول له سره نه انتخابوم. دا چې دی درګورته دغه کانفیګ ښه کانفیګ دی. وګوره چې هر څه کمتر یي دا زرغون علامت ولري او هر څه کمتر یي دغه عددونه هغه بهتره دی. اولی به انتخاب کړم. ښه دا دغه شو دلته اوس وصل شو. صحیح دی. دا علامت چې رالی دلته دا یعنې وصل شوی دی. دلته هم کولی شئ پر دې هم چې ووایي تستولی شئ ته ښیي چې دا وصل دی. ښه زه کپکټ ته به ولاړ شو. دا هغه مثلا ستۍ ویډیو ده. زه اول سره وي پي ان خاموشوم ته یې وګورئ چې دا کار نه کوي. صحیح دی. صبر وکړئ. دا مثلا زه دلته یې فیلټر راخلم. وګورئ چې دلته فیلټر یې شی کار نه کوي. دلته اصلا په هر فیلټر شکن هم دا کار نه کوي. دا برنامه وګورئ چې کار نه کوي. صحیح دی. زه برته دا فعاله کړم. دا فعاله شو. اوس راغله. یعنې دا فیلټرونو بیا د هر وي پي ان سره هم چې ته ولاړ شې دا فیلټرونو دا شیان دې ته سم کار نه کوي. دا طریقه زه خپله چې ځم دغه طریقه زه استفاده کوم. مثلا ته یې ماسک ووایي دا وینې دا فیلټرونو نور امکاناتو شی چې
که ته بې وي پي ان ولاړ سې یا هر وي پي ان سره هم چې ولاړ سې ته ته کپکات کار نه کوي او که په دې طریقه چې ته هم ولاړ سې ستی مشکل حلیږي. مننه چې تر اخره مو ویډیو وکتل.